د ډاکټر نجیب الله شهید لوی پښتون اتل د افغانستان پخوانی حکمران د وطن پاټی مشر د هغه د شهادت نن شپږیشتم تلین دی راغلی. بالکل عالم هم په دې ورځ او په دې تاریخ باندې په کال 1996 کې د اریانې په چوک کې د خدای پاک د سپېڅلي دین په نوم باندې زموږ دغه اتل او دغه شهید د پښتون وطن او پښتنې خاورې سره د مینې په تور کې او په الزام کې هغه ډېر په بېدردۍ سره شهید کړی شوی. نو هغه ته د پروفیسر انور علي جان انور یو دوه شعرونه هغه روح ته به ډالۍ هغه روح ته یې ډالۍ کوم او دا شعرونه پروفیسر صاحب په کال 1996 کې د هغه د شهادت نه یو ورځ پس لیکي. چوک ته دار دی او د خلکو اجدهام دی. واه چوک ته دار دی او د خلکو اجدهام دی. په منصور باندې بیا لګېدلی زوړ الزام دی او نور څه نشته خو یو داغ د زړګي زیات شو. زمونږ حسن دی بازار دی او نیلام دی. دا ډاکټر نجیب ډاکټر نجیب دومره لوی اتل د پښتنو چې یو نوی تاریخ یې راکم کړی دی. د پښتنو په تاریخ کې د قربانۍ یو نوی تاریخ ډاکټر نجیب الله شهید دی او هغه چې چا شهید کړی دی هغه څوک پېژني نه. خو دا یقین دی چې پښتانه څو پورې په دې ځمکه باندې یو پښتون هم ژوندی نو ډاکټر نجیب الله شهید به ژوندی. د هغه فکرونه ساحل صاحب یو شعر د هغې روح ته ډالۍ کوو چې مړ به یم خو هر د زړه پر هر به مې خندا کوي. زه د وفا تخم یم ژوندون یمه پښتون یمه او بل خواطلې نه یمه په خپل وطن کې روک یمه زه به پې سبا له رازرغون شمه پښتون یمه.